نبی خلجی کراچی والا په فرمایش ده شکیل افغان او اجي سمې کاکړ او د دې د ملګرو اجي سمې فاتن کې مې درته ویل هغه دوه درې د کلندري غزل سره باندې سید اوسو نور ځوانان میان سمرا ضرور پروګرام نه خراب دا یو شایسته ځوان را خپل پروګرام تاسو پیش کړي دی جلا رنگ والا دی وای خړلې مو په ژوند د مرګوارونه در سره یو پښتونه در سره یو نامن اذان ګویا لشکرونه در سره یو پښتونه در سره یو خړلې مو په ژوند د مرګوارونه در سره یو پښتونه در سره یو نامن اذان ګویا لشکرونه در سره یو پښتونه در سره یو پښتونه در سره یو پښتونه در سره یو لشکرونه دي دشمن ته جوابونه دي اوس ماتې زولنې سولې غریب جنې او سلې سولې ما نه ویل ما مه وژنه زما ننګه وایه مه وژنه چې څومره دې وژلې یم هغومره پارېدلې یم د هر پر هر حساب غواړو د لر او بر حساب غواړو چې څومره در په در شومه هغومره تون ځګر شومه منظور پښتون غزل له ټولو فرمایش کژې کژې شملې کژه بریتونه در سره یو پښتونه در سره یو کژې کژې شملې کژه بریتونه در سره یو پښتونه در سره یو خړلې مو په ژوند د مرګوارونه در سره یو پښتونه در سره یو د امن اذان ګویا لشکرونه در سره یو پښتونه 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 در سره سردار ظاهر خان ناصر ډیر زره بخشش کړی دی دا غیر فرمایش دی اواجه صاحب اجي سلطان د نوټو خونه کړی دا غیر فرمایش دی بے علم کا ملایم سردار ظاهر خان د نوټو خونه کړی دا غیر فرمایش دی وارث افغان فرمایش دی خړلې مو په ژوند د مرګوارونه در سره یو پښتونه در سره یو د امن اذان ګویا لشکرونه در سره یو پښتونه 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 در سره یو مزدور یما که خان یما په څنګ کې دی روان یما
کلکتا یم منظور پښتون ستایم مزدور یم که خان یم په څنګ کې دې روان یم کما کلکتا یم منظور پښتون ستایم که ځوان یم که بوډا یم زخمي دا پښتونخوا یم که سمې که د غره یم که لمر یم که اوره یم که ځوان یم که بوډا یم زخمي دا پښتونخوا یم جماعت که د مکتب یم دشمن ته په غضب یم جماعت که د مکتب یم دشمن ته په غضب یم په یوه سلا یوه جذبه در کړي دي د ننګ ټولو لاسونه در سره یو پښتونه در سره یو در کړي دي د ننګ ټولو لاسونه در سره یو پښتونه در سره یو خوړلي مو په ژوند د مرګ وارونه در سره یو پښتونه در سره یو د امن اذان ګویه لښکرونه در سره یو پښتونه 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 در سره یو محبت آغا د نڅو خونه کړي د هغې فرمایش دی محبت آغا دغه مصره د سردار ظاهر خان صاحب سردار ظاهر خان کاسي سردار ظاهر خان ناصر او د عصمت کاکړ په فرمایش دا یوه مصري بیا وایي بې علمه که ملا یمه پړونی دې د ملا یمه مزدور یما که خان یما په څنګ کې دې روان یما کما کلکتا یما منظور پښتون ستایم که ځوان یم که بوډا یم زخمي دا پښتونخوا یم کما کلکتا یما منظور پښتون ستایم د سمې که د غره یم د لمر یم که اوره یم جماعت که د مکتب یم دشمن ته په غضب یم ټوله یو یا سور سره در کړي دي د ننګ ټولو لاسونه در سره یو پښتونه در سره یو در کړي دي د ننګ ټولو لاسونه در سره یو پښتونه در سره یو د امن اذان ګویه لښکرونه در سره یو پښتونه 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 در سره یو عمران خان کاکړ او جرزیب علاوالدین او عامر خان حاجي احمد خان دغه فرمایش سردار ظاهر ناصر او عصمت کاکړ د ټولو دوستانو فرمایش حاجي فریادین فرمایش د پورې مور اولاد یم د پورې مور اولاد غواړم قاضي غواړم جلاد غواړم د خویندو ورک ټکری غواړم زرې زرې زړګی غواړم قاتله نن دې مرګ غواړم دا تور قانون دې غر غواړم قاتله نن دې مرګ غواړم دا تور قانون دې غر غواړم میدان له پښتنې راغلې ملالې زرغونې راغلې تور سریزی غیرت کور سپیڅلی بغاوت ګوره ارمان د خوشحال خان ګوره د یو ژغدار افغان ګوره ارمان د خوشحال خان ګوره یو ژغدار افغان ګوره
مات سوي دي د کرکي دیوالونه در سره یو پښتونه در سره یو مات سوي دي د کرکي دیوالونه در سره یو پښتونه در سره یو د امن اذان ګویا لښکرونه در سره یو پښتونه 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 در سره یو ترین کاسک زیما ممن کافری دیما مسجد یم که بابر یما وزیر یم که کاکر یما خطاب که یسم زیما ناصر یم که کاسی یما شیرانه کس یمان خیل یم مساخیل که مردو خیل یما گنجای که دورانه یما دا یو افغان بچه یما متیش کل بازوان سر سلام پر دغه نربا تر سلام اخیر د سوای بیدار ځوانانو بیدار سي چکچکی دا لوی لوی محلونه خړکورونه در سره یو پښتونه در سره یو دا لوی لوی محلونه خړکورونه در سره یو پښتونه در سره یو دا امن اذان ګویا لښکرونه در سره یو پښتونه در سره یو وړلې مو په ژوند د مروارونه در سره یو پښتونه در سره یو دا امن اذان ګویا لښکرونه در سره یو پښتونه در سره یو پښتونه در سره یو پښتونه در سره پښتونه در سره یو پښتونه در سره پښتونه در سره پښتونه در وزبه مننه ژوندی وس بخښه غواړو د ټولو دوستانو سره که د چا فرمایش پاته سوی اوس دسې 15 منټه کې امر شي دا یې راواوړي خپل نوبت به درته وړاندې